د ډاک لیب کې غوږونه نیسم او ما نه چې شی سوي زه ډېره بخښنه غواړم. خدای مې دې معاف کړي او مشران مې دې معاف کړي. ما په دې ډاک لیب کې غوږونه ونیولو او په ډېرې بخښنې سره. بس نور ما نه که لاره شي. غوږونه مې هم ونیولو، لاس هم درته وزر کوم. د خدای او د قرآن دپاره ما نه که لاره شي او زه ښکته کېږم. بس دغه یو هغه راپاتې وي چې غوږونه هغه مې لیب کې ورته ونیول. سلام علیکم. نه دې زړه سره الله دې نور هم عزتمن کړه، الله دې نور هم په دین او په قرآن باندې پوهه کړه. مه کوئ ګورې مسلمانانو، مه کوئ د الله خاطر وکړئ، مه کوئ د الله خاطر وکړئ. د خپلو لایکونو دپاره د مسلمانانو بې عزتي مه کوئ. داسې دا ویډیو دو لیدلې وله، هغې کې ما کومې خبرې کړې ولې، خیر هغه د ما د خوا نه هم ښې نه ویلې چې ما ویلو زه شیطان یم دې لارې ته م څنګه راواړولې، داسې هسې وله که نه. هغه داسې ویل چې ما ته نورو خلکو زنګ راووښو، ته به یې د دې سړي د خولې نه دا خبرې وباسې چې دا دلته دا خلک پوه شي چې دا څه رقم انسان ده. بیا دې وخت کې څه اسلامي امارات یعنې هلته زمونږ کور ته یعنې ورغلي وو چې دا داسې ده. ګوره زه الحمدلله مسلمان یم، بیا سني یم، یو رب لرو، انسان ده. ما بار بار ویلي د خدای نه مې بخښنه وغوښتله او بیا د خدای نه رالاندې د خپلو مشرانو خپلو افغانانو نه ما بخښنه وغوښتله. یو سوال زه تاسو نه لرم، یو شکایت زه د خپلو مشرانو نه لرم چې هغه ملا د بالا پر ما نه راځي چې په ما د ناکې ټپان نیسي، ما باندې د ناکې نیوکې کوي. تاسې د ما مشران یاستئ، تاسې راته ووایئ چې دا داسې ده داسې ده، زه یې منمه. هغه هلته راځي پر ما باندې ډیبیټونه کوي، د ما په هغه باندې پیسې هر شی راغونډوي، بیا وایي دا ملحد ده، دا داسې د خپلې ما وطن پسې خبرې کوي. نو دلته تاسو د ما مشران یاستئ، ما ته ووایئ دا کار دی داسې دا ویډیو تاسو لیدلي څه سوي دي چې زه د هغې جواب در کړم. قاري صاحب بخښنه غواړم، زه قاري صاحب درته ویم ولې هغه ویډیو ما وکتله که نه، هغه داسې ده قاري صاحب بادشاه سوار هلک دلته نه و راغلی، یو ورځ دلته نعت هم ویلی و، قادیاني نه منو هغه هلک سیده اوس بېرته بېلارې شو که نه. الله العالمین دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. یا الله یا رب العالمین، ما ته او د ما چې څومره مؤمنان ملګري دي، المؤمن دارالحفاظ، مؤمنان مسلمانان دي، ورونو خویندې دي، یا رب العالمین ته مو په خپل حفاظت کې وساتي. یا الله خپل نفس ته مو یا الله خپل نفس ته مو مه حواله کوي، یا رب العالمین. اللهم آمین. ښه مهرباني. نو قاري صاحب هغه داسې و چې دې هلک د ارماني چې نوم ده، دې هلک چې د هغې سره لایف کې چېرته راخېځولی و، نو هغې هم څه خبرې کولې سختې سختې لکه غرور تکبر والا که نه، او دې مخې نه ورته چې زه شیطان یم ګوره څنګه مې راواړولې خپلې لارې ته. دغه کس لایفونه کوي، دغه اوس له موږ سره ده، هو دی ډېر مشهور ټیک ټاکر ده. اوس دغه په لایف کې د ورسره هغه ته وایي او دا لایف کې هغې ته وایي چې زه هم شیطان یم ګوره څنګه مې خپلې لارې ته راواړولې. دې دا ورته ویلي، نو هغه مخې نه ورته وایي چې زه د فرعون چې ده که نه مشر رول یم که کسر رول دي څه ورته وایي. الله اکبر. دا خبرې اوس ډېرې زیاتې روانې دي که نه، نو هغې باندې موږ هم زړه خفه شو. ولې دلته قاري صاحب تاسو ته هم راغلی و هغه هلک او دلته یې نعتونه هم ویلې او اوس بېلارې شو بېرته. نو دې کس اوس دا خبره کړې دا ځکه دا دې باندې غواړي چې د ما وضاحت وایي، زه معافي غواړم او دا هغه او هلته ګوره دغه ورور چې هر څوک د څه شی نومېږي، مایک دې خلاص کړه، څه شی نومېږي؟ زما نوم عمران ده. عمران صاحب، الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته هدایت را نصیب کړي او الله جل وعلا دې موږ تاسو ټول له ضلالت او له ګمراهۍ نه وساتي. ګورې کله کله وخت کې دا د تاسو ښه صفت ته چې تاسو وایئ چې ما بښنه غوښتلې ده، بښنه له الله جل وعلا نه غوښتل پکار ده چې بیا په هغې بښنه باندې یو انسان عمل وکړي. داسې نه وي چې یو څوک بښنه وغواړي، دغه په پښتو کې یو متل ده، دا سوی نه دغه خرګوش، دا پېژنې که نه پېژنې، خرګوش او سوی او قاري صاحب دا وایي ټوله شپه عبادت کوي 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 چې سهار شي بیا پښې اسمان ته ونیسي، زمان را باندې راونه لویږي. نو داسې به نه کوو چې په سهار کې یو قسم، په بېګا کې بل قسم، یو ورځ له رب العالمین جل وعلا نه بښنه غواړو، بیا بله ورځ رب جل وعلا هغه احکام تر پښو لاندې کوو. ارماني صاحب انسان نه غلطي کېدای شي له تاسو نه غلطي سوي وي، اشتباه در نه سوي وي، نو الله دې توفیق در نصیب کړي چې په آینده کې دغه اشتباه در نه ونیسي، غلطي در نه ونیسي. شهسوار ته مو بار بار نصیحتونه کړي دي. ګورې دا ایمان ډېر لوی دولت ده. ارماني صاحب دې ځای ته خیال وساتئ، ایمان ډېر لوی دولت ده، الله جل وعلا یې هر چا ته نه ور نصیب کوي. بیا چې کله الله جل وعلا دغه لوی دولت تاسو ته درکړي، د دې حفاظت وکړي، د دې ساتنه وکړي، والله والله قسم والله قسم نن موږ تاسو په داسې یوه فاسده زمانه کې قرار لرو کې داسې په ډېر کم شي باندې الله جل وعلا دومره له انسان نه خفه دا ایمان دولت درنه واخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې راځي، وایي کله کله یو انسان یوه خبره وکړي، دا حدیث ارباني جانه تا ته م وایم، ارماني صاحب یې ورور یې هر څوک الله جل وعلا دې د ټولو مؤمنانو حفاظت وکړي. پیغمبر علیه السلام وایي کله کله یو انسان یوه خبره وکړي، کله کله وایي یو انسان یوه خبره وکړي، دا خبره وایي ده ته داسې اهمیت نه لري، یعنې دا فکر کوي چې هسې مې یوه پالتو خبره وکړله نه، یعنې داسې فکر وکړي چې عادي خبره مې وکړه نه. بلکل قاري صاحب
الله جل وعلا به وایي دومره له دې انسان نه خفه سي چې جهنم به ورته واجب کړي په دې خبره. استغفر الله. الله اکبر الله اکبر. محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي بیا وایي د دې ترڅنګ وایي که یو کس راولاړ شي یوه خبره به وکړي، یوه خبره ده ته به وایي هېڅ اهمیت نه لري، یعنې وایي به چې عادي خبره مې کړې ده. الله جل وعلا به وایي د 80,000 کالو په مسافه باندې په جهنم کې وایي غورځار کړي. استغفر الله. د 80,000 کالو په مسافه باندې ته فکر وکړه. بیا وایي پیغمبر علیه السلام وایي یو انسان به یوه خبره وکړي دته به اهمیت نه لري، خو هغه خبره به دته به عادي ښکاره کېږي، خو ښه خبره به وي. الله به د دې خبرې په بدل کې جنت ورته واجب کړي. الله اکبر. ګورې دا د جنت ګټل نه دي. کله کله یو انسان ته الله په یوه خبره جنت ورکوي، او کله کله یو انسان ته په ډېر عبادت جنت نه ورکوي خو په یو خبر جنت ورکړي. کله کله بیا یو انسان په ډېرو بدو اعمالو جهنم الله نه ورکوي خو په یوه خبره الله جهنم ورکړي. الله دې موږ تاسو ته آمین. دا د میډیا شهرت والله که په در درته وخوري، ای خویندو ای ورونو، دا بې عزتي او سپکاوی والله که په در درته وخوري، ای ورونو ای خویندو، چې څنګه دې په دنیا کې ژوند وکړل په همغه شکل به دې الله د محشر میدان ته راولي. که دې د عزت ژوند کړی و الله به د عزت معامله در سره وکړي په ورځ د قیامت. که دې د مسلمانانو د بې عزتي دپاره په میډیا کې ژوند کړی و، مسلمانان دې بې عزته کړي و، سپک کړي دي و، خپله دې سپک ژوند کړی و، اوله معامله پیغمبر علیه السلام وایي چې په ورځ د قیامت الله در سره کوي، پرده به درنه پورته کړي، ټول محشر ته به دې بې عزته کړي، سپک به دې کړي. دا د یوه بله خبره دا ده، مسلمانانو ته پیغور د یوې خبرې مه ورکوئ. مسلمانانو ته له چا نه یوه غلطي وسي، له چا نه یوه ګناه وسي، ولې داسې کوئ؟ اوس مثلا موږ عجیبه انسانان له ځانونو جوړ کړي، موږ عجیبه مسلمانان له ځانونو جوړ کړي. یو انسان غلطي وکړي نو تاسې هغه غلطي پر ځای د دې چې هغه د هغه ورور هغه غلطي اصلاح کړي، ته پسې راولاړېږي ورته نشروي، نو دغه د ګناه په نشرولو کې خو تا ځان سبب جوړ کړی. دغه ډوبېټ ډوټ د څه بالا دا خو تا ورسره ځان ورسره ملګری کړی داسې مسلمانانو کې دي دغه خبره خوره کړله. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. رب العالمین وایي هر هغه انسان چې په مسلمانانو کې بې حیایي نشرولو کوشش کوي، یعنی بې حیایي پکې خوروي، الله په دنیا او په آخرت کې عذاب اعلان ورته کړی. لهم عذاب في الدنيا والاخره، د دوی دپاره په دنیا او په آخرت کې عذاب ده. هغه انسانان چې بې حیایي خوروي، بې حیایي نشروي، یا دې بل مسلمان دې بې عزتي کوشش کوي. ګورې هر انسان نه به غلطي کوي، دا شاسوار ده، دا د الله په امتحان کې راګیر شو بیچاره، الله دې هدایت ورنصیب کړي. موږ بیا ورته وایو چې په خپل ځان دې رحم وکړه، و دې الله بنده دا که په تا لوی لوی امتحانونه راغلي وو، کې داسې یو مخ کافر سوی وای، خو دا د الله امتحان و در باندې چې کله وخت کې راغله تا د دین نه غوښتل چې استفاده وکړې، له اسلام نه دې غوښتل چې استفاده وکړې. که تا استفاده نه غوښتلی تا به د الله جل وعلا لارې ته د مطلب دپاره نه راتللې، ته به د الله جل وعلا د دین او صراط المستقیم ته د مطلب دپاره نه راتللې. داسې ته د مطلب دپاره راغلی وې نو الله جل وعلا بیرته خلقو ته وښودلې. او شاسواره اوس دې موقع د یو مؤمن مسلمان په صفت درته وایم، ګوره که د دې لارې ته نور هم پسې دوام ورکړل، الله جل وعلا به دې بیا داسې رسوا کوي، بیا به په خپل کور کې رسوا او شرمنده وي. اوس وایي دنیا ته رسوا کړلې، بیا به دې په خپل کور کې هم ځای دې ټینګ نه وي. الله بیا داسې منتقم ذات انتقام اخیستونکی ذات ده. دغه ورور نه یوه خبره سوې ده، ګورې دا خبره دومره جدي مه نیسئ. دغه مؤمن مسلمان ده، غلطي ځینې سوې ده، اشتباه ځینې سوې ده، د الله بندګانو د الله پر ځای له ده سره حساب مه کوئ. نو اوس یو څوک چې شیطانت کوي هغه ته هم شیطان ویلی کېږي، یو څوک چې فسق و فساد او فجور کوي هغه ته هم شیطان ویلی کېږي، شیطان عمل پکې ده. لیکن د الله خاطر وکړئ، غلطي ځینې سوې ده، اشتباه ځینې سوې ده، الله دې هدایت ورنصیب کړي. مې ویډیو پسې نشروئ، مې خلقو ته رسوا کوئ پسې، ولا پلاني دغه خبره کړې، پلاني هغه خبره کړې، پلاني دغه خبره کړې ده. غلطي ځینې سوې ده، له موږ نه هم غلطي کېږي، له ده نه هم غلطي له بل چا نه هم غلطي سوې ده. نو کوشش د یو بل د رسوایي مه کوئ. جنت و دوزخ په لاس کې مه رااخلئ، ایمان و اسلام په لاس کې مه رااخلئ چې چاته دې خوښه سوه په هغه د مسلمان ټاپه لګوي، په بل چا دې خوښه سوه په هغه د کافر ټاپه لګوي. نه خیر، دا د مسلمان دپاره پکار نه ده، د مسلمان دپاره جایز نه ده. نو دغه ورور نه غلطي سوې ده، مخکې تاسو ته وویل چې له ما نه غلطي سوې وه، اشتباه رانه سوې وه، او بل چا راته وویل. دغه د بل چا ویلو کې بیا له ده نه د سړي خوا به داسې چې تاسو خو لویان خلک یاست، میډیا استعمالوئ، داسې کار مه کوئ چې بیا په ورځ د قیامت الله خو دې بیا دا عذر نه قبلوي چې ورته ما ته بل چا وویل. نه خیر، نو د زړه سرونو د خپل ځان عزت هم وساتئ، د بل مسلمان عزت هم وساتئ. په دې میډیا کې ډېره بې حیایي ده، ډېره فسق. نو طبعا ته به د ملګري وایي چې دا په میډیا کې مشهور ده په ټیک ټاک، نو کېدای شي تاسې به هم همدغه زنانه ورسره یا له دا نور فسق دغه د الله په خاطر توبه چینې وباسئ. والله بیا به دا موقع په لاس باندې نه درځي چې د الله زه څنګه وښویولم، څنګه دا د ایمان دولت رانه واخیستل، څنګه دغه د ایمان نور رانه واخیستل، څنګه حیا رانه واخیستل. دا بیا یو شی په درد موږ تاسې ته نه خوري. ارماني صاحب قدرمن صاحب کومه پوښتنه نه لري؟ الله مو مرسي. کور د آباد کاري صاحب او زه به څه شی وایم،
کور دې لږ نه چې ډېر د کور آباد و ډېر د کور د تاسو د کور آباد دي د ناستو خلکو د کور آباد دي الله دې راته آباد او خوشحاله او سلامته لره الله دې هدایت در نصیب کړي الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته په خپل عزت په خپل ناموس په خپل تاریخ باندې غیرت را نصیب کړي الله مو دې له بدو لارو سره نفرت پیدا کړي خپل ځوانانو ته ټولو ځوانانو ته موږ وایو چې موږ دغه ډېر اکثریت خلک داسې دي خلک تر هغه ځایه پورې ورسوي چې بیخي زه کله کله وایم د پښتنو د خدای ما کافر کوه کدی بل چا کدی الله دی الله د دین کافر سي توبه وبس الله د توبه قبلې خو کدی پښتنو کافر سولې د پښتانه دی بیا نه توبه قبلې نه دی بیا بل شي قبلې نو کوشش وکړي د خپل ځوانانو ته تشویق کړي د دې لپاره تشویق کړي چې له ګناهونو سره نفرت پیدا شي له بدو اعمال سره نفرت پیدا شي لغه انسان سره نفرت مکه وسه ګناه کوي هغه انسان سره نفرت مکه وسه هغه فسق او فساد او فجور کوي هغه ته په ګوته کړی ګوره دغه کار دی ورځ قیامت په درد نه درته خوري بیا سبا کې به تا اولادونه لري والله ارمانی جان تاسو خو اول ځل د اسلام سره خبرې کوي هغه قسم دي مولي د بابل جان ښکارا کړل ګوري کدا بیډیا کې یو څوک د دین او د اسلام او د قران د شریعت خلاف اعمال کوي ګوري موږ ته سبا اولادونه لرو بچان لرو ناموس لرو عزت لرو ابرو لرو یعنی کدی یو چا به حیايي په میډیا کې پاتې سي د دین او د قران د شریعت خلاف هغه اولاد به بیا څه ورته وایي هغه اولاد به بیا څه ورته وایي د ډاکټر لاب کې غوګونه نیسم او مانه چې سوي زړه بخنه غواړم خدای مې دې ماف کړي او مشران مې دې ماف کړي ما په دې ډاکټر غوګونه ونیولو او په ډېرې بخنې سره بس نور مانه کلا رسي غوګونه مې ونیولو لاس هم درته وزر کوم د خدای او د قرآن دپاره مانه کلا رسي او زه ښکته کېږم بس دغه یو هغه راپاتې چې غوګونه هغه مې لاب کې ورته ونیول سلام علیکم نه دې زړه سره الله دې نور هم عزتمن کړه الله دې نور هم په دین او په قرآن باندې پوهه کړه مه کوئ ګوري مسلمانانو مه کوئ دې الله خاطر وکړي مه کوئ دې الله خاطر وکړي د خپلو لایکونو دپاره د مسلمانانو بې عزتي مه کوئ خپلو فالورزو دپاره د مسلمانانو توهین او سپکاوی مه کوئ د خپلو مسلمانانو دپاره ګورئ له هر انسان نه غلطي کېږي له هر انسان نه اشتباه کېږي له هر انسان نه ګناه کېږي مه کوئ د الله خاطر وکړي د الله خاطر وکړي کېدای شي دغه ورور چې د څه شي نومېدو دغه ورور څه شي نومېدو ارماني دغه ورور ته به کېدای شي اوس الله به بښنه ورته کړي الله به مغفرت ورته کړي لیکن دا تاسې پیغور دې سړي ته ورکوي کېدای شي دا ډېر په دغې ګناه او په دغه پیغور الله تا راګیر کړي انتقام درنه واخلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي وایي که د بل مسلمان ته د یوې ګناه پیغور ورکړل وایي تا ته به الله څه مرګ نه درکوي تر څو دا ګناه وایي تا نه یې کړ الله اکبر دا ګناه چې وایي ولې وایي کېدای شي دغه انسان ته چې دا تا پیغور ورکړی دی توبه یې ایستلې لکه دغه مسلمانانو په مخ کې الله اکبر دا د ده په اسلام دلالت کوي د شیطان ورور غوږونه نه درته نیسي دلته ګورې دا بعضې بې ضمیره بې وجدانه اوس هم لیکي وایي شیطان د شیطان ورور الله اکبر الله اکبر دغه پیغور کوونکو ته ګورئ هغه یعنی یو مؤمن مسلمان وي ګناه جنې سوي ده آیا ما ته پاک یو ما ته له اسمان نه راغلي یو ما ته نه هم ګناهونه کېږي ما ته نه هم ګناهونه سوي دي خو تاسې بل مسلمان ته د ګناه پیغور ورکړې شرمنده یې کړې اوس پیغمبر علیه السلام وایي تا ته به مرګ نه راځي تر څو چې دغه انتقام الله نه وي له تا نه اخیستلی دا ګناه به ته کوې په ژوند کې بالکل کار صاحب نو مه کوئ دغه ورور ده بل ورور ده بل ورور ده دغه شاسوار ده دا که په هغه ورځ ما ته په لاس باندې راغلی وای نو دا شاسوار دغومره ځای ته نه رسېدل بېرته دومره الله جل وعلا به یو د عزت پرده چونکې الله جل وعلا ډېر عادل ذات ده رب العالمین جل وعلا ډېر عادل ذات ده الله دې موږ تاسې له رسوایي او له شرمندګي وساتي امین امین جل وعلا دې موږ تاسې له رسوایي او له شرمندګي په دنیا او آخرت کې وساتي اللهم امین